زما په سر کې دا نشه ولې ده چې دا ګناه دومره خوږه ولې ده ما خو به مرګ هم جنت لیدی شو په منځ کې دغه حادثه ولې ده واه یار ما خو به مرګ هم جنت لیدی شو په منځ کې دغه حادثه ولې ده زه د جماعت په حق کې هم یم خو لتاسو بنده میخانه ولې ده زه د جماعت په حق کې هم یم خو لتاسو بنده میخانه ولې ده ښکلو یو زړه نه دی زما نه ډېر څیزونه ورک دي زه خبر هم نه یم او تاسو نه ځانونه ورک دي ډېر ښه ما ویل دا لاره ولې بنده ده یو چا وویل چې په دې ورځ د چا زامن او د چا وروڼه ورک دي بیا نه سپوږمۍ راکوزه شوې ده نه وخت ولاړ دی مطلب مې دا دی چې ته تلې خوندونه ورک دي پروازه ځمه چې په کلي کې خیرات وکړمه په ښار کې شور دی چې ریډۍ نه کتابونه ورک دي ډېر ښه یار چې د لوټونو په جیبونو کې خبرې بند دي د رشته دارو هم څه ورځو نه نمبرې بند دي که غږ درځي نو په یارانو سلامونه وایه زه لږ راګیر یم د وطن لارې ګودرې بند دي نو دا په هر کور باندې سوري سوري برجونه وینې دلته په ډزو ازادي ده او سندرې بند دي ډېر ښه شعر دی د هغوی سوال دی چې موږ دومره شهیدان ولیو ډېر ښه جواب دی خو ما باندې خبرې بند دي که تاسو خیال وي د څه ورځو نه بیخي امن دی چې په رښتیا جنګونه بند دي او که ډالرې بند دي ډېر ښه او دا د جمعې مسلمانان 12 بجې تللی دي زما اوس ډېر ضروري کار دی او دفتر یې بند دي پروازه هلته چېرته خدای ته شکایتونه کي د دې مرغانو د پتار باندې وزرې بند دي ډېر ښه پرواز زړه کې کاڼي چا لستوڼو کې ماران ساتل هسې کمال خدای په داسې وخت کې ځان ساتل ما به وطن له د سیالۍ رنګ رنګ خوبونه لیدل د کام بچو به مې تنظري او چرګان ساتل او وطن ټول عمر ما ساتلی دی او تا خوړلی موږ به مورچې ساتلې او تا به نوکران ساتل د سر سیالۍ به تې اوږدې اوږدې څادرې غوښتې او د کام پیغلو به اوږده اوږده نوکان ساتل تا دې ډرامه کې د انسان په سر حیوان ساتلی دلته حیوان وژل پکار و او انسان ساتل ډېر ښه یار ډېره مننه تا دې ډرامه کې د انسان په سر حیوان ساتلی دلته حیوان وژل پکار و او انسان ساتل هغوی به کور کې څه د خدای دپاره نه پرېښودو خانانو موږ ساتلو موږ به خانان ساتل پروازه ما به د ګناه په کار ثواب ګټلو په یو باجه به مې څلور یتیمانان ساتل ډېر ښه یار دا مکتب یې ووایه پروازه ما به د ګناه په کار ثواب ګټلو په یو باجه به مې څلور یتیمانان ساتل ډېر ښه پرواز ډېره مننه ډېره مننه دا ترخه او بې کماله دوایي ما خوړلي څو کاله دوایي ډلې ډلې میږي مړه دي په کمره کې را پرېوتې له دیواله دوایي د دې ښار حکیم سړي سړي ته ګوري چاله زهر ورکړي چاله دوایي په میونو د نشې پابندي نشته په بیمار خو وي حلاله دوایي یو سړی رو رو غږېږي ښکلې ستایي یو سړی راکوي ماله دوایي خدایه چې کعبه دې محترمه جوړه کړې ده خدایه دا دنیا دې څومره سمه جوړه کړې ده هغه د ماکه کې چې ماشومه ژوندی پاتې وه راشئ د هغې نه خلکو ډمه جوړه کړې ده دغه شعرونه سعوده چې هم مې ملا خوښېږي هم مې ډمان ډېر خوښ دي چې انسانان دي نو زما انسانان ډېر خوښ دي او خلک خو عیب لټوي زه خو په کتاب وینم لږ تعجب دی خو زما رقیبان ډېر خوښ دي خلک خو عیب لټوي زه خو په کتاب وینم لږ تعجب دی خو زما رقیبان ډېر خوښ دي یو ابراهیم او بل څلوېښت ورځې یونس ساتلی زما یو اور خوښېږي بل مې کبان ډېر خوښ دی یو ابراهیم او بل څلوېښت ورځې یونس ساتلی زما یو اور خوښېږي بل مې کبان ډېر خوښ دی او دا حقیقت کې د کعبې زیر اثر خو نه دی
چې د دې ځینې خلکو بوتان ډېر خوښ دي. ډېر ښه یاره پرواز. پرواز دوی د انسانانو منځ کې نه اوسېږي. زما په خپله د دې غرونو مارغان ډېر خوښ دي. ډېر ښه پرواز یاره ډېر ښه.